افغاني او پښتني خطه لکه څنګه چې دا خطه خپل د تاریخ په اوږدو کې ډېرې لوړې ژورې لري، دا رنګه پکې اتنیکي، ټولنیز، مذهبي او په تیره د دې خطې ذمهواره سیاسي طبقه هم خپل ډېرې لوړې ژورې لري. پوښتنه دا ده چې که پر افغان او پښتون خاوره لوبه روانه ده او له اوږده مهاله روانه ده، نو سمه ده د دې سترنجونو وزیر او باچا به پردیان وي، مګر د دې لوبې فیل، اس او پیاده ولې د همدې خطې خلک، مذهبیون او سیاسون ګرځي. دا به هم د وخت مجبوریت وګڼو، مګر مجبوریتونه او بحرانونه خو د نجات فرښتې زیږوي. طبعا موږ کې هم داسې دعوې شته چې هغه ده او دغه ده، هلته ده او دلته ده د نجات فرښته، مګر کومه ده، چیرته دی او کله به وي افغاني خودمختاره سیاست او بدلون؟ ولې د دې لوبې فوټبال زموږ دایرې ته نه راځي؟ ولې سیاستونو د فوټبال توپ پرېښی دی او دې میدان کې د پښتون او افغان پر سر لغتې ودرېږي؟ زموږ د ملتپالو سیاستوالو او سیاستونو ستونزې څه دي؟ او که نه سره ویښېږو نو انجام مو څه دی؟ سلامونه، تاسو د سعید شینواري یوټیوب چینل ګورئ. د نن سپینو خبرو کې مو د افغان پښتون وطن داسې یو مشر سیاستوال افراسیاب خټک مېلمه دی چې پخپله په دغو سیاسي لوړو ژورو کې رالوی، پوخ شوی او نن یو د تجربو ډک ژوندی کتاب دی. خټک صاحب ستړي مه شئ، راځه اول همدې ځای نه راته ووایاست چې موږ دا مهال کوم او له کومې خوا تپل شوي پړاو نه تېرېږو، افغاني ټولنه، پښتانه؟ عرض دا دی چې موږ یو ډېرې اوږدې مودې نه قبایلي ټولنه یو او په دنیا کې هغه اخري ټولنو کې یو چې لا تر اوسه قبایلي دي. ټول جهان د دې نه راوتلی دی. بیا ورته زموږ جغرافیه هم داسې ده چې هغه د اور قدرتونو وینس کې چې کوم شخړې دي، دا علاقه دا سیمه په هغې کې یو ستراتیژیک اهمیت لري، نو مداخلت هم دلته ډېر دی خارج نه. او د قبایلیت چې د خپل مداخلت دعوت کوي او مداخلت کوونکي هغې خپل اجنډا لري، نو زما په خیال کې زمونږ کمانډګي چې دا دې نه استفاده کوي اور قدرتونه او مونږ استعمالوي، یو بل سره هم جنګوي او زمونږ په وینه باندې خپل مقاصد په دې سیمه کې مخکې بیایي. څه رقم مقاصد؟ د مثال په توګه چې په 19مه پیړۍ کې انګلیسان راغلو او کوشش وکړو چې افغانستان دې لپاره ونیسي، چې هغې دا دعوا کوله چې هغوی روسي تزار ته مخه نیسي. ګندمک معاهده دې نه شروع شوه، بیا ډیورنډ کرښه ورپسې راغله، افغانانو وطن ټوټې شو په دې اساس باندې. بیا په 20مه پیړۍ کې تاسو ګورئ امان الله خان نوزت چې د هغه ته سقوط ورکړی شو، او بیا په 20مه پیړۍ په اخره کې بیا د شوروي اتحاد خلاف چې کومه جګړه وه، دوی به دا وایي چې د شوروي اتحاد راځي چې هغه نیسي، د خلیج فارس نیسي او فلانکې ځای نیسي او بلوچستان نیسي، مګر اوس خو ټول اسناد چاپ شوي دي. شوروي ته راتلل نو په راتلل غلط وو، یعنی شوروي ما مطلب بیان نه چې هغوی کړي، خو دلته چې چا دا خبرې کولې چې هغه دې ته راغلي چې دا ټوله سیمه نیسي، نو اوس هغې سره یو سند شته چې هغوی ټوله سیمه نیوه. نو اصل خبره دا نه وه، هغې مثلا روسیانو چې دی هغې خپله لوبه کوله، هغې خپل ځان محفوظ کولو پر افغانستان یو قسم ته اشغال کړو، او دې جواب کې غرب چې دی امریکا خصوصا دې نه د ویتنام بدل واغستو او هغوی ته یې ماتې ورکړو. بیا یې دا د ترهګرۍ په نوم جنګ چې دی دا یو نوی شی را پیدا کړو، دې په ذریعه باندې تاسو ګورئ اوس د چین مخه نیول غواړي او دې لپاره هغوی افغانستان کې دولت جوړ هم کړو، قوت یې وکړو، بیا یې هغې دولت ته سقوط ورکړو. نو زما په خیال کې دې لوبه موږ ښکار شوي وو، او دا له بده مرغه زموږ کمانډګي د دې باعث ده چې موږ په دې لوبو ځان پوهیونه او د خارجیان یا د غیر ملکي قوتونه موږ نه استفاده کوي. خو خټک صاحب دغه عقبمندګي یا قبیلویت یا پخواني ژوند نه راوتل، نو 400-500 کاله مخکې زموږ دا حال و، هلته خو نه دغه اوسنۍ لوبې وې، نه انګلیس و، نه امریکا وه، نه پاکستان و، نه تزاري روسیه وه. د پښتون ژوند هغه وخت کې هم داسې نه و چې د افغان خطې ژوند، د انسان ژوند پکې داسې نه و چې سړی ووایي چې ګل ژوند و. او سره د دې چې موږ غوندې نورې ټولنې هم قبیلوي وې، د خوشحال بابا په وخت کې د پښتون وضعیت دا و، د افغان وضعیت دا و، ستاسې په وخت کې هم دا و، دا چې اوس زه ناست یم تاسو سره اوس هم دغه دی، سبا زه سپین ږیری شم یو بل ځوان سره کښېنم هلته به هم شاید چې همداسې اوسي. نو
فکر کوئ چې دا د ستونزې ریښه ډېره اوږده نه ده؟ بالکل تاسو خبره صحیح ده، خو زه بیا په دې تاکید کوم چې ریښه هم دا ده، ځکه چې هغه وخت کې که انګلیس نه خو مغول خو کنه پښتو ادبیات چې دي هغه کې مغلتیا استعمار ته وایي، ریډګر ته وایي. مغلتیا نشته پښتو ادبیاتو کې، او تر اوسه شلمه پیړۍ پورې مغلتیا مونږه استعمالو چې مغلتیا داسې ده. بیا بل خبره دا ده چې یعنی تاسو ګورئ جغرافیا، یعنی یو خبره یوازې قبایلی جو نه، جغرافیا خبره مثلا نیپال دی، په دې شلمه پیړۍ کې نیپال هم یو قبانده ټولنه و، دغه سي غریز وطن دی. الته کې هم تاسو ولیدل چې بادشاه او بادشاه یو مخالف ولګیدو، بادشاه ووجلو، بیا هغه کې ماویستان پیدا شو، هغه جګړه وکړه، خانه جنگي شو نیپال کې، او هغه کې کمیونست پارټي جوړې شو، دوه یا درې، هغه خپل کوم شخړې درلودې، بیا حکومت خو هغه کې هیواد تقسیم نشو، ځکه چې دوه ګاونډیان لري، یو هندستان یو چین، دغه مداخله ونه کړه. نیپال اوس مسلې لري، اوس خو هغه کې دغه افغانستان غوښتل کې څه ونه شو، ځکه چې هغه جنگ چې دی هغه محلي دی، هغه شخړه ټول محلي ده، نو زموږ شخړه محلي پاتې کېدی چې زموږ جغرافیا داسې ده. لګان په ول پکار دی. نو داسې دا ستاسو مطلب دا دی چې هر وخت د پښتون د سر د پاره یو څټک وو، یا د مغل په صورت کې، یا د انګلیس په صورت کې، یا د امریکا په صورت کې. نو دا خو بیا په پښتون باندې انتقاد دی چې نور کس دار سړی په سر باندې به یو لوبغاړی ولاړي، او هغوی دماغ کاري، پښتون نه کاري یا نه لري، یا مسله ده. زه خو د تاسو کوم چې ما د باچا خان د نوزات لیدل دي، ډیر پیاوړی نوزاتو او ډیر رښتیا خبره ده چې ډیر قرباني کړې دي او ډیر لوی کار کړی دا. اوس چې موږ تاسو د خبرې کوو دا ځکه کوو چې د مخیو هغه د تخم شیندلو کنن ته پی ټی ایم راوځي، ډي ایم راوځي، بل نوزات راوځي، ځوانان دا ټول د یعنی تخم چې کوم قرار د غینه کاروندې نه راوځي. خدا خبره وا چې دغه مشکلات ورته د کردان دي، د کردان تاسو ګورئ چې څومره یعنی څو پیړۍ نه لګیا دي چې یو مملکت شوی نه دي تر اوسه پورې، او ډېر قرباني هغه موږ هم زیات قرباني کړي، یو کوي اوس هم کوي لګیا دي. نو دا ملتونو ته دا شخړې راځي، دا څه نه دي چې یعنی یو قسم ته موږ باندې چا کوډې کړې دي. موږ باید په ځان پوه کړو چې مسله څه ده، په دې نه خلاصېږو چې اصل کې موږ زیاتره استدلال دا وي. مثلا دا نور قومونه که د لوبو ښکار کېږي، دوی دماغ کاروي. مثلا دا جرمنان، دوی باربیریانز ورته ویل، هغوی ته هم قبایلیان ویل، مګر نن جرمني د نړۍ څلورم قوت دی، مګر پښتون کلونه وشول چې د نړۍ لا اوسه پورې اساسي په وینا تر ټولو وروستی به د بدویت نه وتونکی قوم ستاسو په وینا باندې، زما په خبره باندې نه، ځکه ډېر خلک دې خبرې سره خلاف دي چې موږ اوس یو بدوي یا قبیلوي ټولنه نه یو. دې استدلال کې لږ دغه دې سره یعنی لږ اختلاف لرم. نو جرمنیانو بدلل شي، بدویت نه راووتو، موږ په 400 کال مخکې بدویت کې نه بدویت کې، او موږ وایو چې موږ جرمنیانو ویلې نشو. جرمنیانو خو کې دې شو نه موږ، یعنی ځکه چې زه وایم چې موږ وړي کې ناست یو، موږ چې تل تاوري ولې نه وريږي، دا خو نشي کېدی. نه خو خبره دا ده چې خبره بیا مسله کې ده چې دماغ، نور قومونه دماغ کاري لکه چې پښتون نه کاري، دا پښتنه کاري هم داسې نه ده. یعنی ما تاسو ته وکړو چې دا یعنی کدا کارول نه دا موږ تاسو د باسونه د خبرې په افغانستان کې رښتیا ده ته وایم، ډیرو خلکو قرباني کړې دي، ځوانان، خزي، نارینه، ټولو قرباني کړې دي. دلته په خطا وطن کې خلکو ډیر د مبارزې کړې دي، نو هغه ته لکه کومه بهانه دی ورکول پکار، او دا مشکلات چې کوم دي عیني مشکلات په دې ځان پویول پکار دي، ځکه چې موږ اکثر د پویول په ځای باندې یو بل ګرمولو په ذریعہ ځان خلاصو، هغه صحیح لار د استدلال ماته نه ښکاري. صحیح. څنګه ګرمولو باندې ځان پویونه او ګرمول کو؟ مثلا چې یو حکومت ختم شي یا یو حکومت ته مشکل پیښ شي، نو موږ یو چې دا مثلا حضرت محمد ظاهر شاه او موږ چې دا کنه حکومت سکوت کو، دا ځکه سکوت کو چې دا خرابې او دا خرابې، سردار محمد داود خان هغه کې دا خرابې، بیا د خلک ډیموکراټیک ګوند خلکو هغه کې وې دا خرابې، دا تر اوسه پورې دا یعنی تر ډاکټر اشرف غنی صاحب پورې دا خبره ادامه کوي چې ډیر وایي چې دا خو بس دغه خرابې او کدي کې د سم بنو دا به نه وي شوی.
نو دا یو دغه کیسو کې موږ اخته او دا چې کوم موږ تاسو مخکې بحث وکړو دا بحث اورو راځونه صحیح او یو بل موضوع ده دا د پښتون قوم د افغان ملت د دوی د مسؤلیت د اخیستلو موضوع ده. فکر کوئ نه چې یو نااعلان شوې جګړه په دې باندې روانه ده د کلونو راهیسې مذهبي طبقه وایي چې د دې مسؤلیت د ما سره زه یې ساتم زه د افغان ملت جوړوم او اوس خو لا پکې دا هم وایي چې د نړۍ ټول لوبغاړي ما سره میدان ته کېوځي لوبې ته. او بل خواته زموږ روښانفکره طبقه ویل کېږي چې دوی یا مسؤلیت نشي اخیستی که یې غواړي په چیغو یې غواړي او چې وایخلي بیا ورنه غورځېږي او خلک هم وایي چې دغې طبقې نه نور یو ډول بد ذکر راغلی دی چې د دوی ماتې نورې ډېرې شوې په تاریخ کې د روښانفکره طبقو. که موږ وایو چې مذهبي طبقو د پښتنو ټولنې سره یا افغاني ټولنې سره انصاف نه دی کړی یا ورنه زیاتی شوی دی نو فکر نه کوي چې روښانفکره طبقو ولې صحیح تګ نه دی کړی د دوی په تاریخ کې په افغاني ټولنه کې؟ عرض دا دی چې کوم انسانان چې عمل کوي هغې به اشتباهګانې هم کوي او اشتباهګانې باید چې په ګوته کړو او د دې لپاره ګوته نه کړو چې څوک چې یادوو چې هغه سپک کړو یا هغه توهین کړو داسې د هغې لپاره نه د دې لپاره وکړو چې هغه سمې کړو چې بیا هغه اشتباهګانې تکرار نه شي د دې لپاره ویل پکار دي. هغه په مذهبیونو کې دغه اشتباهګانې شوي دي او کې شته په روشنفکرانو کې شوي دي خو دا ده چې څوک چې عمل کوي نو هغې نه اشتباهګانې کېږي څوک چې عمل نه کوي نو هغې نه خو اشتباهګانې کېږي نه ځکه چې هېڅ نه کوي سړی نو اشتباه به څنګه وکړي. نو عرض دا دی چې تاسو دې ته وګورئ د مذهبیون او دا روشنفکران دا بیخي چې بیل یو بل سره بیخي داسې مخامخ شوي دي. آیا د روشنفکران مسلمانان نه دي او آیا په دې مسلمانانو کې روشنفکران نشي کېدی؟ دا سوال تاسو وګورئ چې څنګه زموږ وطن کې دا انقطاب څنګه جوړ شوی دی دا هم خپل په خپل نه جوړ کړی شوی دی او دا هغه زموږ دلته سعدالله جان برق صاحب زموږ یو ستر شاعر دی تاسو به اورېدلی وي هغه یو ډېر ښه نظم لیکلی او زما دلته پاکستان کې دا چې کومه شخړه ده ون یونټ جوړ شوی او که نه موږ دا زموږ صوبې ختمې کړي وي هغې خلاف مبارزه هغې کې ماته یاد شي اوږد نظم دی هغه پښتون اسلام هغه اوږد نظم زه نه خو چې کومه برخه احمد هغه ماته یاد ده تاسو وایم هغه وایي چې دغه مذهب چې یو پړی تر اسمانه تللی دغه مذهب چې یو پړی تر اسمانه تللی چې په امداد بني آدم په سمه لاره تللو دا یعنی هغه واعتصموا بحبل الله جميعا قرآن کې چې کوم آیت دی هغې ته اشاره ده چې یعنی انسان په سمه لاره ځي پرې دغه مذهب چې یو پړی تر اسمانه تللی چې په امداد بني آدم په سمه لاره تللو نن بعضې خلکو راشتولی ټوټې دی کوي تکل پرې د یو بله د مرۍ نیولو نو یوه ټوټه نن د پښتون مرۍ کې هم پرته ده لکه په غاړه کې ملزم ته د پانسۍ مزه وي که د بل لاس دی نو زما ورته مرۍ ولې ده که حقیقت کې دغه مزه ضروري مزه وي یعنی تاسو یعنی مثلا په افغانستان کې اسلامي نظام جوړیږي دا پاکستان به جوړي یعنی دا کار په پاکستان سپارل شوی دی دا چا ورته سپارل دی یعنی د پاکستان د اوس چې کوم هغلته کې د حکومتونو تاسو ګورئ اتیم کال نه پاکستان دلته نه خلک حکومت جوړ کړي خلک واسطه یې کنه دا سوال دا حقیقت دی خدا دا چې ما تاسو ته وکړو چې روشنفکرانو باره کې ډېرې خبرې کېږي چې هغوی فلان کې ملک شاته دی فلان ډنګري ملک شاته دی مګر مذهبي شاته هغوی داسې مستقل مذهبي نهضت ماته وښیي چې افغانستان کې داسې راغلی وي چې هغوی واقعا د خاورې نه راپورته شوي او د افغانستان خلک یې ځان سره ملګري کړي او د خلکو په قوت یې قدرت واخلي که نن افغانستان کې انتخابات وشي او دا مذهبي خلک وګټي شل سره د هغې حق دی چې په افغانستان حکومت وکړي نو دا ده چې ټوپک په زور باندې که هغه په خلک د چپ والا خلک راځي یو شعار ملي ګرایي نوم اخلي یا د بلې نظریې نوم اخلي او که څوک د مذهب په نوم باندې ټوپک په زور قدرت اخلي دا دواړه غلط دي. صحیح نو خټک صاحب که داسې سپینې ووایو که نه راځئ دا زما خپرونې نه هم سپینې خبرې دي نو اوس لوبه کې دا د افغاني او پښتني خطې د بدې ورځې عامل څوک دی؟ روښانفکران دي مذهبیون دي یو څه شی دی یا یوه پدیده ده څه شی دی؟ عرض دا دی چې دې کې یعنې دواړو کې
یعنی مسؤلیت ورسره شو چې بلکې یو تر مسؤل دی بل چې سپین باز دی او زیاته پړه بیا په مذهبینو په دې اړولې شو چې تاسو ګورئ کله امان الله خان نظام راوړل چې هغه هم ښه نظام و یعنی امان الله خان ډیر ښه نیت سره افغانستان جوړولو تصمیم نیولی او یا هغه نه وروسته دا چې کوم څلور ځله سقوط شوی دی په دې کې نو دې کې لږ دی باندې پړه ځکه زیاته او خصوصا اوس چې طالبان حکومت ځان ته وایي هغوی یعنی مشروع نظام نه دی خو دا چې هغوی باندې خو ګرمه ځکه زیاته ده چې هغوی یو ترته وایي چې موږ خلک معاف کړو خپل افغانانو سره روغه نه کوي افغانانو پوښتنه نه کوي چې تاسو څه غواړئ او وایي چې بس موږ راغلي یو او موږ په حق یو او ځکه چې موږ ځان ته په حق وایو نو یو قسم ته پړه اوس په هغې باندې زیاته ده ځکه چې هغوی ټوپک په زور یو نظام یا یو خپل امارت په نوم یو شی په افغانستان باندې تعمیل کړی دی او تر څو پورې چې هغوی دا افغانانو ارادې ته سر ټیټ نه کړي افغانانو نه پوښتنه ونه کړي افغانانو اکثریت ځان سره ملګری نه کړي هغه پورې دا مشروعیت نشي راتلی دا خو داخلي خبره ده مګر دې سره خارجي خبره ده دا داسې نه ده یوازې دا خبره داسې ده چې غرب تصمیم نیولی دی چې چین ته لاره نیسي یعنی دا چین چې کوم کمربند لاره جوړوي د تجارتي لاره د یو نوي عالمي نظام د امریکای د عالمي نظام مقابله کې نو غرب هغې ته مخه نیسي او دې لپاره ما خپل نظر دا دی ټکي مې غلط مخزما نظر دا دی چې دا د دوحه معاهده دې لپاره شوې چې هغلته دولت سقوط وکړي تر څو چې افغانستان بیا د ترهګرۍ یو مرکز جوړ شي او دلته کې یو نوي جګړه راشي چې هغې کې چین او روس ښکېل کړي او دلته کې جهاد په نوم باندې بیا یو کیسه سازه کی او پاکستان خو همیشه دا خدمتونه کړي دي غرب ته پاکستاني جنرالان چې دي هغوی قراردادیان دي د غرب او هغوی دا یو قسم ته تاسو ګورئ پیټرول لوبه کې یو نقش لوبولی دی اوس هم لوبوي نو اوس لوبه خارجي لوبه دا مرکزي اسیا چې دا یعنی شوروي اتحاد چې وته دی ختم شو دوی بیل هیوادونه شو اوس غرب غواړي چې دلته یو بل سنگر روسیې ته خلاص کړي یوکراین کې جنگ دی غرب کې دلته په جنوب کې یا شرق کې وته دلته یو بل جبهه پرانیسي نو افغانستان نه دې لپاره استفاده کوي او پښتونخوا کې هم تاسو ګورئ چې دا لښکرې راوستي نو دا دغه شخړې د لوی ډېر جالب ټکي ته تاسو اشاره وکړه چې مثلا که طالبان راغلي دي او هغه د یو څه دپاره راغلي دي چې د چین د اف باندې به یو څه کېږي ولې د تاریخ په اوږدو کې لومړی د باندې قوتونو د ملا په اوږه لاس ایښی دی د مذهبیونو په اوږه باندې لاس ایښی دی دا خو نن ورځ نه ده که نه د روسیې په خلاف باندې هم چې کله په افغانستان کې دغه کېدل نو مذهبي ډلې ورته راپورته شوې د سردار داود دپاره هم مذهبي افکار وپارول شول د انګلیس چې کله دغه کوو هڅه کوله د امان الله خان د پرځولو دپاره هم مذهبي ډلې ورته وکارول شوې د پیرروخان په ضد باندې هم مذهبي ډلې وکارول شوې خپله مغولو ډېر زیات مذهبي ډلې د پښتنو رهبرانو په ضد باندې کارولې ولې څه خبره ده ارزه دی چې زموږ خلک په زړه صفا خلک دي او په اسلام ډېر مین دي صادق مسلمانان دي او 1400 کاله نه نو دوی د دې احساس نه سوء استفاده شوې ده مغول هم کړې ده انګلیس هم کړې ده امریکې هم کړې ده اوس هم یعنی تاسو که خیال کړی وي اوس هم دې نه استفاده چې ده هغه روانه ده او تلاش داسې دی چې که تاسو خیال یعنی سره چې اوس کو کتابونه چاپ شوي دي دا د 1980 کې چې د افغانستان کې جهاد په نوم باندې جګړه شروع کېده نو د امریکې د رئیس جمهور جو کارټر نومېدو جیمی کارټر چې کوم مشاور او امنیتي مشاور برژنسکي خپل کتاب کې لیکلي دي چې زه کورمې ته لاړم پاکستان کې او د ډیورانډ کرښې باندې ودرېدم او د مجاهدینو ته خطاب وکړو چې ما ورته چې ورشئ تاسو دا یا په حق ده او تاسو د روسانو خلاف جنگ وکړئ خدای پاک تاسو سره دی یعنی دا برژنسکي جهاد اعلان کوي قسم ته دا لیکلي خبرې ده چې ځان خبرې وایم کنه خپل کتاب کې لیکلي دي خو نو زموږ خلک ساده دي اوس هم په دې خبرو پوه شوي نه دي او تاسو وګورئ بلکې تاسو پام دې ته راوګرځوم چې وګورئ افغانستان خلک خو الحمدلله مسلمانان 1400 کالانه اکثریت یې مسلمانان
سیکان هندوان یا نور لګ کیبو خو خلک چې اکثریت مسلمانان خو مجاهدین جوړ کړل شول پاکستان کې د لپاره چې افراط په دې کې پیچکاری کړی شي نو دې مجاهدینو وی چې دا عام مسلمانان چې د سم نه پويږي عام افغانان نه پويږي دوی ورغلو چې مونږ دې پويو یا هغه پسې طالبان راوستو طالبان وی چې دا مجاهدین چې دې خو نشته یعنی هغه مجاهدین چې خپل وخت کې اسلام باندې یو قسم ته د هغه انحصار داوا هغه بیا طالبان راغلو اوس ته داعش راغله دي هغه وایي چې طالبان چې د اسلام سره صادق نه دي هغه وایي مونږ به ان شاء الله اصلي اسلام راولو نو دا یو د پاسه بل چې راځي نو دا د دې لپاره راوستل کیږي چې دا شخړه ادامه وکړي او چې کوم برنامه ده د ابرقدرتونو یا د غرب هغه تر سره کیدو دي د بل زموږ خلک چې دي هغه قرباني کیږي په دې کې لکونه خلک مرشو نورم لګیا دي هر ورځ مری په دې کې خو د هغه دغه احساس نه سوء استفاده کوي خټک صاحب دې خبرې سره څومره موافق یاست چې په تیر 15 کلن ناورین کې د پښتنو او د افغانستان روخان فکرانه مخېستل شوي دي ځینې قوتونو ته د کرخې ناخواته اخیستي چې حتی اروپا ته سر راوتلی چې امریکا ته سر وتلی دی چې د استرالیا ته یعنې داسې یو هیواد نشته چې یو روښان فکر ورپورې تړلی نه نو دې کې شک نشته تاسو مالک ما مخکې وی ما خبره دی نه شروع کړه تاسو سوالو جواب کې ما تاسو وی چې فرق کوو کې روښان فکرانو د مذهبي رسول کې ما دا خبره کوي ما تاسو وی چې یعنی ګرامه چې دا هغه نه هیڅ ځان نشي خلاصولای روښان فکرانو کې د شخص او د کوی تاګانې چې کې دي دا خبره چې کې دي دا ټولې په مذهبي نه دي کړي دغه په روښان فکرانو د کوی تاګانو کې څو ځله شریک نو او کوی تاګانو افغانستان ته باکړه نه دي نو چې دې کې بالکل روښان فکرانو کې د شي خلک شته چې هغه د مسؤلیت په غاړه لري بالکل نو اوس وخت کې یو واری بیا د پښتنو تکراروم کله خلک د افغانستان یا د پښتنو د بدی ورځي لامل یو هیواد غني کله یو طبقه غني کله حتی د په ساده ټولنه کې چې د خرور وجنی یا د بدویت او د دې آزار غني چې موږ دغه سیو ځکه نه بدلیږو یا کله خلک وایي داسې انټلیکچوال دغه چې موږ هیڅ د بدلون هڅه نه کوو زموږ د دې بدې ورځې عامل یو څوک دی یو ګروپ دی که یو هیواد دی ډېر جدي داسې لکه ما تاسو وکړه چې یعنی استعمار که موږ وایو استعمار د هر وخت خپل استعمار وکړه مغول خپل وخت استعمار و تزاری روسیا خپل وخت یو استعمار و یا بیا وروستو مثلا انګلیس خپل وخت استعمار و شورویانو چې فتح خپل فوج راوستل نو هغه یو استعماري عمل وکړو یعنی موږ یادول شو بیا دغه سي اوس چې دا غرب دی چې هغه مثلا کمزوري شوی دي مثلا اقتصادي توګه باندې هغه د چین مقابله نشي کولای نو هغه دغه د جهاد چې کوم سند جوړ کړی دی پاکستان او افغانستان کې نو هغه یو قسم ته هغه سره موثره وسله ده او دې استفاده کوي او لبد مرغه دلته کې زموږ خلک چې پوي نه دي دلته کې تیر ورځو کې د خراسان ډایری په نوم یو تاسو هغه کتلې وی او تعلیمونه کوي هغه د ویب پاڼه ده نو هغه لیکلو چې د سیمه ده چې دلته کې فریلانس ټیرریست د ټیرریستان چې یعنی فریلانس ته وایي چې آزاد یعنی چې مستقل چې څو کې کوي کول غواړي کرای کوي نړۍ کې بل کوم سیمه چې هغه خلک د سیمه شي کنه نو دې سیمه کې د 1350 کالو کې جوړ شوی دي او لدې خبره جګړه زموږ نه ده یعنی موږ چین سره تعلق دی موږ د امریکا سره تعلق دی موږ خپل وطن کې ژوند کول غواړو خدا خبره ده چې چونکی دلته کې هغه سره امکانات ډېر دي جنگ وسانه باندې کېږي لګي پیسې او د پاکستان جنرالان چې دي هغه د خپل ګټې دي ټول جنرالان چې دي میلیاردران شو جنگي اقتصاد چې دی د کې مخدره مواد مشته وسلې تجارت هم دي انساني تجارت هم دي نور ټول خبرې مشته نو هغه خپل خلک تر ګټي اخلي او دغه جنگ ته ادامه ورکوي او ابر قدرتونه چې دي هغه دوی خلکو نه استفاده کوي. خټک صاحب یو ډیره جالب خبره کوم زمنګ په سر باندې د افغان قوم ملت او پښتون په سر باندې بهر څوک لوبه کوي خو دا کشر نسل سره یو سوال دی په ما خو لوبه وشوه یا را باندې روانه ده
هر ورځ د پاکستان یا د هر چا نوی جنرال بدلیږي، هغه به کتاب لیکي چې ما داسې وکړه، د پښتون رهبر مې داسې ولوبه، پښتون مذهبي مې داسې ولوبه، پښتون روښان فکر مې داسې ولوبه. دوی وایي چې زمونږ روښان فکر مشرانو څه کړي دي د دغه لوبو په جریان کې تر اوسه پورې، که هر څه شوي دي زمونږ حالت نه دی بدل شوی. که ماته وایي چې زه په لوبه پوه یم، تاسې که راته ووایي که نه چې زه د دوی په لوبه پوه شوی یم، دا خو چې زه ماشوم هم یم یا پرونی ماشوم یم، په دې باندې پوهېږم چې لوبه څه ده. تاسې مشرانو چې زور مو هم درلوده، ډېر زور مو لروده، د دې لوبو دفع ولې ونه شوه کړی؟ داسې دی که نه چې ما تاسو ته وکړو که نه چې موږ اصل کې معجزې غواړو که نه، ما خیال دی معجزې به کېږي به نه. داسې دی چې اصل کې به موږ ته یعنې د خپل حالت بدلولو لپاره چې مبارزه شوې نتیجې شته. داسې د دې صوبې نوم چې پښتونخوا شوی دی دا څه په مفته کې شوی دی؟ نه، دی خو ما ته خو د پښتون ته نه ډوډۍ ورکړه، نه یې تغییر کړه، نه دغه اوسم که پښتونخوا شوی دی مرج شوه قبایل پاکستان ځان سره هغه اوس خو دا خو نشو ویلی چې اوس دې لپاره چې ډوډۍ راکوي راځي چې بیا نارت ویسټ فرنټیر پروینس ډوډۍ لپاره شناخت هویت خپل یو اهمیت دی که نه جي، هویت خپل یو اهمیت دی. یا دا چې موږ د څه نه څه چې دا ژبه ژوندۍ ساتل شوې د پښتون رساله چې فرض کړه 50 کاله دلته کې چاپ شوې ده، نشر شوې ده، دا نن چې دا خلک ځان ته پښتانه وایي دا هم ځکه دا د هغه خبره چې ستیجان دلته کې مشاعر هغه وایي چې ستیجانه پښتانه به غلامان وي که پیدا په دوی کې فخر افغان نه وي. سره نظر یم یعنی ما په خپل خیال کې خو ډېر څه کړي دي د موږ د باس نه وي شوی که هغوی وینا پښتون آزاد شوی دی؟ نه، پښتون یو آزاد دی، افغانستان د پاکستان د لاسه خلاص دی؟ نه. پښتون یو آزاد ریاست دی؟ نه. پښتون یو پرمختللی ریاست دی؟ نه. پښتون ستاسې په وینا باندې د قبیلویت نه وتلی دی؟ نه. پښتون کې څه تغییر راغلی دی؟ او تاسې ډېر زورور، تاسې ځکه نه یادوم یوازې تاسې چې په کوم دغې کې وایي په پښتنو کې به د باچا خان غوندې بل تحریک را نه شي، په پښتنو کې افغانانو کې به چې دی هغسې مقتدر حکومت چې د ډاکټر نجیب و بل کېدی شي دومره په نږدې وخت کې را نه شي. سره زور و هرې خوا نه ارزا دی چې کوم خلکو چې سوالونه کوي هغې سوالونه بالکل په ځای دي، په حقه دي، خو هغوی دي یعنی هغوی ته لاره خو چا نه ده نیولې چې تاسو ما یعنی هغوی خو چې څه بنې فرض کړه موږ خو چې څه پوهېږو ماتې ګوډې هېڅ دعوا نه لرم چې موږ په ټولو خبرو پوه شوي موږ خو ماتې ګوډې څه له خپلې تجربې ژوند کې به شوي لوړې جبرې نو هغې کې څه یو څو خبرې الف ب دوه ټکي به لرو نو دا دې مه وایي خو هغې کېدای شي چې دا بیخي رد کړي او بیخي ووایي چې داسې نه داسې کوو هغسې به وکړو او هغې د مخکې چې موږ واپسې شو داسې نه ده چې زه خو اوس دې بیخي د سلیم چې موږ بیخي باید ځوانانو ته لاره پرېږدو باید ځوانان مخکې کړو او تر څو پورې چې زموږ ځوانان نوي رامخکې شوي او زموږ ښځې ملت کې موږ برخې په توګه نوي منلې هغه پورې موږ هېڅ نشو جوړولی نو لهذا هغه ځوانان که وغواړي چې په بله لاره دا بوتلو غواړي بیخي بله لاره دې وازمي. خټک صاحب دا پوښتنه بیا تکراروم، هغه وخت کې چې ستاسې پر وړاندې لوبغاړی کمزوری و سوال و زارۍ به یې کولې ستاسې د مشرانو په زما مطلب دا نه دی زه خو تاسو ته خپله ډېر احترام لرم درناوی لرم خبره دا ده ستاسې قشر دا ټولنه کې اوس ډېر افراسیاب خټک موږ لرو ستاسې په عمر باندې لوبه باندې پوه شوي یاستئ خو ډېر زور م لرو هغه عمره زور چې تاسې په خپله ځوانۍ کې لره د افغان قوم دپاره تاسې زور وهه هغه زه اوس نشم وهلی ځکه چې زه غورځېدلی یم زما نسل غورځېدلی دی ډېر بد غورځېدلی دی تاسې سره تاسې به چې قدم راپورته که د پېښور نه او بره نه به کابل نه یو غږ وشو د پاکستان به پښې ولړزېدې هغه لړزېدونکي پاکستان ستاسو پښې ماتې کړي زه یې اوسه پورې ترې نه شم جګېدی اوس ما ته تاسې څنګه وایئ چې ته مخکې شه چې زه دې دغه وکړم پلوي ارزه دی که چې بیا دا خبرې یعنې د وجوهاتو نه بغیر خبرې چې دی نه هغه بیا لږ استدلال مشکل شي که نه ارزه دی چې دا چې کوم استعمار سره زمونږ مقابله وه هغه ډېر کمزوری استعمار نه و مونږ قوت و خو هغې قوت زمونږ نه 100 چنده زیات و یعنی تاسو وګورئ چې افغانستان کې حکومتونه راوپرځولو دلته کې زموږ دولتونه راوپرځولو یعنی دلته کې شپه ورځې
یعنی مونږه د دې مشکل سره مخامخ یو زمونږ جبه نه پریدي زمونږ یعنی ګوندونو کې ګوتې وهي او چې فلان کې داسې خبرې کوي د ګوندونو کې نه پریدي یا هر قسم ته فشارونه هر قسم ته اقتصادي فرهنګي سیاسي په هر ډول یعنی یو قسم ته په دې جګړه کې بوخت یو او دا جګړه خو داسې موږ نو چې موږ جګړه ګټلې ده خو یعنی د مبارزې ادامه کړې ده کدا په دا چې موږ د خپل مبارزې کلار شو او وایي چې بس دا موږ لاره غلطه یا دا هم غلطه ده مرام غلطه هدف غلطه بیا موږ ګرامو نو مبارزه کې خو ما تاسو ته ارزو کوم چې دا د نورو قومونو مثال ما تاسو درکو کردانو ته مثال ما تاسو درکو ترکیه کې دي او عراق کې دي سوریه کې دي او ایران کې دي او ډیر لوی قرباني وکړي جنگونه وکړو خدای چې تر اوسه پورې یا یو ځکه دولت نه دی جوړ کړی شوی نو کله کله سوس پیړۍ خلک مبارزه کوي او مبارزه کې دا ویل چې دا چونکه فلانکې ډنګري شو ناکام شو ګرام شو نو بس دې غلط شو نو ما په خیال کې دغه استدلال به صحیح نه دی دغه چې کوم واقعیتونه دي ما ومنه کاش کې چې نو نه سلیمانی خټک صاحب د بحث دا برخه راټوړو خلک اکثره وایي لدینه د خدای بد ورځ نه راوړي کنه آیا د سرک شته چې افغاني خطه لدی وسنی حالت نه چې تاسو پکې د ګيري ډکی سپین شول زموږ ډیر خواږه مشران هم پکې لاړل د دې حالت نه د گذر او وتلو په حال کې دا او کنه بيخي پکې په عامه اصطلاح کذبت ښکارا نشم غزمون پښتانه وای چې د خمبيره کېدو په حال کې دا خو خمبيره کېدو په حال کې دا یعنی دلته چې ښکاری موږ خو طبعا د دولتونو د هغو ناراضونو نه خبر چې هغه د نه بچو تصمیمونه نیولې خو بظاهر چې کوم سیاسي تخمین سره لګولای شي یا اندازه لګولای شي نو غیر پرانا کې وسړی ګوري یو قسم ته دا خلک خبرې کوي کنه چې دا موږ پښتنو کې خلکو په خواوي چې زلزلې ذکر راځي چې دنیا دی وای په خر ولاړه د چې یو خر نه بل خر راړي نو د زلزلې راځي نو ارزاده چې د عالمي نظام چې دی دا د انګلو ساکسن امپراتوري چې دا 15 هیوادونه دي یعنی برتانیا امریکا کاناډا استرالیا نیوزیلند دا انګلو ساکسن د ملتونو په دې سره متحدین دي اروپا کې یا په نور ځایونو کې نو دا بل طرف ته چین روس او ایران دي چې هغه یعنی یو متوازی یا موازی کمپ تشکیلوي نو دا قسم ته د غرب چې د اقتصادي ځواک بایلل دي او چین یو اقتصادي ځواک اوس منل شوی دی یعنی ټیکنالوژي کافي ده پورې مخکې بوتللې ده نو د جګړې کې غرب چې هغه پریدي نه دی په هیڅ قیمت او بدقسمتۍ سره د جنگ سیمه لکه چې شوروي خلاف هم جنگ سیمه زموږ وطن او د چین خلاف چې کوم جګړه ده هغه کې هم یو قسم ته زموږ د وطن چې دی د نه میدان جوړ کړی دی نو ماته خو خاري چې دلته کې نوی جنگونه برازي ډرونونه بزیات وی ډرون جنگونه برازي او دا تاسو ګورئ داعش دی ټي ټي پی دا نوی لوبغاړي دي د ترګرۍ په دې کیسه کې او په خواني هم دلته موجود دي هغه هم خپل پټنشل لري دا چې دوی د افغان مهاجرین په زور وباسي دا څه لپاره کوي دا د سینه دا چې یعنی صرف دی یا دام د پاکستان مجبور کې افغانانو سره د سلوک لکه مفتوحه خلکو سره څوک فتح کی او کوم برخه هغه سلوک سره کوي مګر دین علاوه دام دا چې د خلک چې تلاړ شي نو تل خوکار روزګار هیڅ شي نشته کنه نو سموي یو روزګار شته چې څوک سره داعش کې شامل دل غواړي هغه روزګار پښته کنه یا د سینور سازمانونو دي دغه کې خدا کې شي شته کنه نو بیا یو قسم ته مونږه د جنگ خاشاک جوړول ته مجبورول کیږو او په دې اړه څوک خبره نه کوي موږ اکثر کنه دا ډوري خبرې کوو او دا خبر موږ کوو چې د هدف دا دی او خلک دا خبره دې ځکه نه کوي چې د فلان کې قدرت خبرې شي فلان کې شي په کار موږ خبرې وکړو که څوک خبرې کوي شریک خپل خبره خو باید وکړو چې ځان کوی کوشش د امریکا خو به دا غواړي چې زمونږ سیمه د بل چا لپاره د جګړې میدان شي چې هغه پکې ژوبل شي پاکستان افغانستان او پښتنو نه څه غواړي ولی ونه غواړي د سیمه کې
تاسو ول ستراتیجیک ډیپت دی او څه شي دی دا که د دوی د ارمانونه دي کم کمال ورکې لري ګټه ده د 70 کاله د پاکستان وشو نه خپل کړی شو او نه به خپل شي او دا کرکه د دوی په وړاندې ورځ تر بلې زیاتېږي ولې د دوی د اثر نه خلاصېږي چې دا کم شی چې موږ دغه کوو دا په افغانستان کې او د پښتنو په سیمه کې موږ نشو لاسته راوړلی دلته کې داسې دی کنه چې قدرت چې دی هغه اساسي قدرت دی دلته کې جنرالانو په لاس کې دی ملکی خلک چې دی پارټي ډېرې کمزوري شوي دي او د دې جوګه نه دي چې یو مستقل دریز ورکی او بیا دا فوج چې دی دا هم زیاتره پنجاب نه دی او جنرالانو کې مطلق اکثریت چې دی هغه پنجاب دی نو هغه یو قسم ته تر سوچ پنجاب کې هغه کله جګړه پنجاب کې نه وته نو بیا به شاید چې هغه نظر تغییر وکړي او هغه پوری چې د بلوچستان پښتونخوا کې دا نو هغه خو د سیمې یو قسم ته د سیمې خپل وجود برخه دغه څه نه غني پس یو هغه غني یو لکه مستعمره لاس لاندې سیمه تحت الحمایه سیمه مګر نه دا چې هغه درد دی محسوسي نو زما خیال دی چې دا خبر صحیح دی چې پاکستان د لاره د خودکشي لاره ده یعنی د پاکستان لپاره خیر شته نه ځکه چې اقتصاد تاسو کوي ورشکست دی سیاسي انقلاب وګورئ چې څومره جوړ دی پاکستان کې ټول دولت تقسیم دی نو دا خو پاکستان دولت یو قسم ته د سقوط په لار روان دی او تر څو پوری چې دا جنرالانو زور شته ورسره استخبارات دی ورسره وسله دی ورسره فوج دی ورسره هغه پوری دی دغه لار تعقیبوي ماته نه ښکاري چې دوی خپل لار زر بدلوي موږ ورنه په څنګه خلاص په څه شي نه خلاصې دی موږ ګورو چې موږ خو دلته پاکستان کې ناسمه دلته موږ خو دا خبره چې پارلیمان کې هم کړې په بار دا خبره کومه زدي دا وایم چې ګوري موږ مشران موږ ازادۍ لپاره جنگ کړو تاسو په هندستان تقسیم لپاره کړو موږ د ازادۍ لپاره کړو نو کله ازادۍ موږ سره باندې خو راځي چې لکه باچا خان بچو ته چې خبره وکړو چې یو په اساس باندې موږ څنګه اوسېدې شو یو ځای او کله باندې نو بیا تاسو استعمار یې تاسو دغه سي موږ ته انګلیسان شو نو بیا داسې چې استعمار بدلته نه وزي موږ کنه نوې سبا که سبا نه بلورز لس کاله پس شل کاله پس سل کاله پس خو بیا به تاسو وځي او دې کې په کار نه چې موږ دې نه ویری وجدا خبره موږ دا په کار موږ پاکه صفه چې موږ استعمار په صورت کې د ملک نه منو او د کچ په اساسي قانون کې وایي چې دا یو فدرالي دیموکراتیک هیواد وي که هغه سي کوي خو پاتې بشي که هغه سي نه کوي دا نه پاتې کیږي نو حقیقت دا دی چې یو بدلون دا راغلی دی چې پښتنو کې کوزو پښتنو کې هم ډیره پوهه راغلی ده په دې معنی چې تاسو ګورئ د 2023 کې د پښتونخوا په ګډ ګډ کې خلک راووتو او دا خبره وکړه چې دا جهاد نه دی فساد دی دا څلوېښت کاله مخکې داسې نه وه څلوېښت کاله مخکې د سواد کې به چندې ورکولې خلکو عامو خلکو چې دا گویا یو شریعت راولي یا داسې دین د لپاره کار کوي اوس داسې پرې پوه شو چې دا نه دي یو په دې پوه شو دویمه خبره په دې پوه شو چې دا پاکستاني جنرالانو روز د باران کې نه دي راپریوتي دا جګړه چې دلته راغلې دا تصادف نه دی دا پاکستاني جنرالانو یو قسم د قرارداد کړی دی غرب سره او غرب چې دی هغه د جګړې شاته دی دا عام خلک په دې پوه شوي دي دا په خپل یو لوی خبره ده یعنی دا غوندونو نه زیات خلک په دې خپل پوه شوي ځکه چې دا پاتونونه چې شو د بيخي ولسی پاتونو دویمه خبره ده چې خپل پنجاب کې هم ډیره لوی شخړه ده دا مخکې څه شو نو چې د پاکستان د جنرالانو په ځد پنجاب کې چا خبرې کولای شوې اوس پنجاب کې هم د سوشل میډیا خصوصا چې راغلي ده نو ډیر لوی تاسو کا خیال کړی وي کمپاینونه کیږي یعنی پرون نواز شریف کول نن نواز شریف چې عمران خان فوج شروع پرون او نواز شریف چې د فوج خلاف و خلک نواز شریف سره ودرېدل چې فوج ولګېدو هغه عمران خان الله سوچت کو عمران خان حکومت ختم شو فوج نواز شریف سره ملګری شو نو خلک عمران خان سره ودرېدل پنجاب کې اکثریت خلک کې رايو کې غننم غټي نو دا دی وجه چې خلک نو لسلو کې دا پوهه چې دا د سره لکه امید سره کول شي چې کې دې شي چې بدلون د خطر راشي برنه ما خیال نه دی چې پاکستاني نظام ځان اصلاح کولو جوګه دي ځکه چې دا جلالانو اکثر اوس میلیارډران دي او چې دې تقاعدو کې نو دې خارج کې مشتکی او زړه لوی رسیدان چې موږ ادرسونه نه خبر چې هغه غرب کې کم ځای کې وشي نو دغه څه هغه بیا بدله ده
خټک صاحب د پاکستاني جنرالانو خبره تاسو وکړه او د ډیر کار د افغانستان مسایل یو وینګ دوی لرو د په پاوس کې هغه وینګ نه یو کس دغه کرنل امام په نام باندې هغه متاسفانه هغه یو څو نور هم د ډیر درانه او بد تورونه لګولي چې دا زمونږ اساسي په قامپاله سیاستوالو باندې ډیر بد د غم لري هغه کې بزنی اوس موږ سره نه دغه دنیا ملمانه وي نو ضرور ده چې تاسو دا وی په نمائندګۍ باندې هم یو دغه ولري وضاحت ولري وی ویل چې موږ ته افغانستان کې چې کم ګټې وي او استخباراتي معلومات وو دا موږ ته بل هیڅ دومره آسان او موثر نه دی راوړي لکه قامپاله سیاستوالو چې راته راوړي دي او بل دا خبرم کوله چې دوی باندې کابل باورم کوي ډیر زیات پیسې هم ورکولې آیا رښتیا زمونږ ملتپالو دا کارونه کړي دي خدای نه خواسته هر ځای چې یو خدای چې داسې خبرې څوک هغه باید څه شواهد خو وایي کنه ځکه دا خبرې خو یعنی داسې یعنی چې کرنل امام په کوم مرکه کې کله کم تاریخ باندې داسې خبره کړې دا او یا چاته اشاره یا څه لګ ډیر خوشاله په دې خبره ځان پوي کې کنه یقینا چې ضعیف خلک بومبي ملګراو کې ضعیف خلک شته وي بو مو اوس بومي خدا دا چې باید شواهد سره خبرو کو دویمه خبره دا چې دا د په کتاب کې ولا دی خو ما لیدلو دلته په سیمینارونو کې کانفرنسونو کې ما لیدو خبرې مې اوریدلې یعنی ما خبرو کړې دا خبرو کړې خو تاسو دې دومره جوړ سړی خپل ونه البته چې د دې سازمان دی غټ سازمان دی یعنی د چکم پاکستان استخباراتي فوج دی ډېر لوی بودیجه لري او متغسل لري نو زه باور نه کوم چې تش د دې په بنیاد باندې چې هغه داسې کړی دی هغه دا ټول کامیابی تل سره کړی زما په خیال کې غټه خبره زموږ خپل مشکلات کومه حل کو زما خیال کې دې خبرو مخنیوي هم کېدی شي چې شهادت وینو باید چې هغه خلک به باندې کو باید چې وایي چې دا سوکتي خدا دا چې باید چې شواهد سره خبرو صحیح یو لوی د پردي تر شا ګیلا دا چې کابل کې خلک وایي د پاکستان د لوبو مخنیوي دی کوز خلک وکي پښتانه دی وکي وګي ملاتړي کوز خلک وایي چې تاسو یو کړی موږ ملاتړي دواړه وته نخلاص شو څوک باید وکي دا ډیر ښه سوال دی کې زما په خیال کې موږ ته ډیر په سړه سینا یو بل سره خبرې کول پکار دي تکلیف د دواړو یو دی مشکل مو یو دی او حل هم الکیږي چې مونږه یعنی یو بل تل لاسمو کو یو بل سره مفاهمت کو استراتیژیانه یو بل سره شریک کو نو زما په خیال کې مسؤلیت دوړ لري یو طرف نشي کولای دلته کې تعداد کې وو پښتانه پښمیره کې وو زیات وي یعنی داسې واچوي چې 15 میلیون شاوخوا خلک وو پاکستان کې افغانان یا پښتانه چې دی وجود لري مګر دا چې دوی دلته کې د یو ژغلاندې دي یعنی داسې ایشتنه چې تصمیمونه ونشي خپل ژبه وي خپل هویت چې هغه به خیر ښکارا کی افغانستان کې خو دا د شی بیا یو دولت وجود لرل او ډیر وخت پورې اوس خو دولت د نظام په شکل کې نشته دی خدا دا چې یو بل مخلاصې نشته او خلاصي وو الله چې یو بل تلاسم ورکو او په دې مسلو ځان پوي کو یعنی ګرامه صرف یو بل تاړول چې دی په هغه وو سجوړ نشي فکر دا چې د هغه علاج په شریکه باندې وکړو تاسو ماته خبره کړې و چې دغه مثلا دغه سیګلو ته چې اوس خبره پاتې ده کنه د دې ترمنځ یو شاته او څشته ده د یو حالت الته ایجاد شول چې د بر کابل خبره کوزو پښتنو ته ون رسیږي او د کوزو پښتنو نه چې کوم بدلون را شروع شوی دی هغه بر راونه کابل ته ون رسیږي او ګوره دا مشکلات شته کنه خو ارزه دی چې یعنی هغه چې کوم اصلي عامل دی یعنی زمونږ دی تاسو ګوري تاسو کدي ګندمک مایده واخلې ګندمک مایده مخکې خبره راوخلې دا خبر خو هغه وخت نه روانه ده کنه نو دا روانه خبره چې دا دی باندې په امیخن مونږ ځان نه پوي کړي او مثلا چې یو ورځ مونږ په چې پاکستان دشمن دی او بل ورځ مونږ وایو چې دا
مونږه یعنی یو قسم ته دوست نه لوای دوست کو څه کوي چې وایي چې تاسو دوست چې هغه چې دوه ماشومان چې یو ځای پیدا شي خبر په تولد چې ولري کنه کله وایي چې هغه څه دغه افراطونو منځ کې وګورئ چې یا پسند غرب سره هغه غرب سره چې کوم راځي دلته کې یو طرف ته موږ سره دوستۍ خبرې کوي بیا بل طرف ته زموږ حکومتونو ته سکوت ورکوي کنه یا داسې کوي نو دا ټول خبرې باید چې په دې ځان پوي کو او د دې لپاره یو لار جوړ کو او سیاسي نوزتونو بغیر نه کیږي سیاسي ګوندونو بغیر نه کیږي دا ویل چې سیاسي ګوندونه نه بغیر خلک قومونه جوړې دي شي یا سټیټ یا دولتونه خلک جوړول شي زما په خیال کې د سې شي دا امکان نه لري. خټک صاحب راځو تاسو خپل شخصي ژوند او مبارزې ته چیرته د درناوي شي نو ټول پښتانه تاسو ته ډیر درناوی لري افغانان تاسو ته درناوی لري د خپل مبارزې لپاره زندانونه مو تیر کړل څو کال تاسو زنداني وې د پاکستان په زندان کې ما بل ورځ د ګیلمن وزیر نه داغه د زندان ځنی جالب خاطري واورید ډیر جالب وي تاسو په وخت کې د پښتون یا نېشنلیست سیاستوال سره څه ډول چلن کېده د دوی په زندانونو کې یو داسې خبره چې لا تر اوسه پورې تا هیڅ چاته نه کړی غواړي چې افغان ملت ته ورسې د زندان کوم خاطرې یو خبرې زه غواړم چې دا تاسو نه واخلم. نو ارزانه شي دې خبرې زه لاندې ته تاسو سره اوس خبرو کوم بیا قبل وخت تاسو وخت بیا په هغه لږ تفصیلی خبرې وکړو یعنی په د زندانونو په وختونو باندې خو موږ د 1980 کلونو کې اوایلو کې چې موږ معاصرینو په خبر پونتون کې نو پښتون سټوډنټ فدریشن په نوم باندې موږ سازمان درلود نو هغه د ضربې لاندې راغی او هغه کې زه او ځل نور ملګری مونږه ونیول شو او شکنجه مولیدي او نور مشکلات مولیدو بیا د بوټو وخت دا ذوالفقار علی بوټو پاکستان کې اول خدای اعظم بیا هغه حکومت ختم شو ضیاء الله راغی ضیاء الله په کې اگر چې مونږه وخت سلګ وخت پر زندانونو پری کو ضیاء الله خو هغه بیا ونیو او بیا مونږه دوباره بیا سن غټول کې سوال نو اردا چې دي کې ډېری خاطر یو خبره ماته اوس یاد شي 1904 بیا کې په خبر جیل کې مونږه ماخام زوما د زمونږه علي خان مسعود دلته المان کې د اوس مرسله دی هغه وخت هغه پښتون فدریشن کې زوما مونږ دواړه بنديانو نو مونږ ماخام قدم والو نو بیرته خپل بارک ته کوم ځای کې مونږ بندولو هغه ته روانو یو بډا سره ناستو مونږ ته یو کتل وی چې تاسو نېشنلیانې مونږ ته او مونږ ته وی چې تاسو خلک دې ډیر سخت دشمن مزان ته قتل دي موږ ته چولې هغه به یو کیسه وکړه داسې یو تاریخي خبره وکړه چې داسې حضرت موسی علیه السلام خبره وکړه چې هغه ته کنه هغه الله پاک دربار ته ورتلو هغه ته به خاص کولو نو وایي چې دته یو ځلې سیلې وې چې زموږ سفارش کو الله تعالی دوکه چې مونږه په ګرځېدو ستړي شو ورته وایي چې زمونږه سفارش وته وکړي چې مونږ ستړي شو نور ورته وایي چې مونږه سفارش وته وکړه نو وایي چې موسی علیه السلام چې لږ مخکې لاړو نو یو خاپیرک مخکې ته ورغی خنو خاپیرک ورته وایي چې پیغمبر هغه دا خبرې بو د خلکو خواهش وي د وبو د هوا یا د سیلې او د نور خدای دا چې انا خپل حکمت ویږي نو دا خبره خنه ده چې سره ورته کې چې هغه خپل حکمت ویږي نو وایي چې هغه خبره ونه کړی نو وایي چې خبره خو ټیک وکړه د خبره خو چې د شي دښمن ځان ته وکړو چې اوس نن ورته تلشي نه دا وبوتا او نه سیلیکا نو اسی دې په خبره کوم چې یعنی نشریانو موږ خو دومره غنډې کتلې موږ خو دسي خلک موږ سره چې یو غیب جیل کې چې شل کاله تیر کړي بندي خانه کې موږ خو څلور 15 کاله ټول تیر کړل مګر شپږ کال والا خو ډیرو 15 کال والا خو بشمیرو او چې شکنجه جدادونه ضبط شو داسې بلا خدای خدمتګارو او موږ خدای غینه زده خبرې الهام واغستو او چې لګ ډېرې مړې تړي مول دا د هغه بشرانو په لیدو سره مونږه یو قسم ته قوت یا انرژي واغسته خدای دا چې حقیقت دا چې اوسم دغه شکنجه چې دا روانه ده دا د ګلمن پرتون سره تاسو خبرو کوي هغه سره څنګه خبرو خر کمر کې خلک وو چې شول د څور زمخ کې حسین داور او د عمل ګروبل تاسو
چې څلور کسان پکې ووژل شول او محسن ډېر بد زخمي شو خدای وساتلو نو دا خبره تر اوسه پورې لا روانه ده. خټک صاحب یو داسې قوي نشنلی چې زندانونه ولید او سخت دشمنان یې ځان ته ولټول. زه په هغه ورځ باندې ډېر خفه شوم چې نشنل ګوند ستا او د څو مشرانو نومونه له ګوند نه اخراج اعلان کړل. هغه وخت پر تا داسې تور ولګېده د دوی د خوا نه چې دوی ګواکې پی ټي ایم سپورټ کوي، د دوی ماسټر مایند دی او هغه تشدد ته هڅوي پښتانه. آیا خبره رښتیا هم دا وه که بل څه بنیاد باندې دومره لوی خفګان راغلی؟ زه چې دا خبرې په دې یعنې بحث نه کول غواړم ځکه چې خبرې ما سره کولو لپاره شته او ټولو خلکو دلته کې چې کوم خلک ټول ته معلومه ده چې تشدد خو موږ ټول عمر کې باندې نه دی کړی نو دې عمر کې به اوس کومه چې ځوانۍ کې نه دی کړی. خو دا خبره ده چې دا داسې بحث دی چې زه نه غواړم ځکه چې زمونږ دی نه وایي که تا باندې د خپل قوم حق دی او تاسو په خپل قوم حق دی چې سپین قوم سره دلته داسې خبرې کوو. خو دا ده چې په دې انداز کې دا بحث زه نه کول غواړم ځکه چې دلته کې موږ کوشش دا کوو چې د ملي نوزت کې یووالی پیدا کړو. دا د یووالي خبره دې وکړه که نه. تر ټولو زیات مې بیا په هغه ورځ باندې زړه خفه شو چې تاسې ان ډي ایم ګوند اعلان کړ. ولې داسې وشول؟ پی ټي ایم ولې دوه پړه کړ؟ دا ښه سوال دی. دا دې باندې خو پی ټي ایم سره ځکه تاسې د یووالي خبره کوئ. یعنې یووالي مطلب خو دا نه دی. ګوره چې موږ ان پي کې موږ د پی ټي ایم حامیان وو. پی ټي ایم خو ګوند نه دی که نه، خو یو نوزت دی د څو محدودو خبرو دپاره چې هغې مثلا قبایلي سیمو کې ځینې غوښتنې لري چې دا دې نه وي دا دې نه وي دا دې نه وي، هغه ورسره موږ منو که نه. اوس هم چې هغې کله ونیولی شي یا مبارزه کوي موږ ورنه شاته شوي خو نه یو یا موږ د هغې مخالف خو نه یو. خو زموږ خیال دا و چې بې د یو منظم ګوند نه نشي کېدی ځکه چې د مبارزه داسې ده. مثلا دا ده چې تاسو موږ وایو چې قبایلي سیمو کې چک پوسټونه لرې کوي یا ماینونه لرې کوي یا دا شیونه دا حق خبرې دي. خو دا ده چې مثلا معارفو سره په څه کوو، د ښځو ګډون سره په څه کوو ژوند کې، اقتصادي سیستم سره په څه کوو. نو دا بغیر د ګوند نه کېده. موږ ته چې د ان ډي ایم تاسو خلاف خو نه جوړېږي، دا خو مطلب تاسو ملګري دي. خو دوی خیال دا دی چې یو تشکیل منظم منسجم تشکیل پکار دی د ګوند. نو اوس هم زما دلیل دا دی هغه دې لپاره نه شو چې خدای مکړه چې ان ډي ایم مخالف نه پی ټي ایم مخالف پی ټي ایم سره جګړه دی شته، هیڅ جګړه ورسره نه لري. صحیح. بله خبره راځه یو بله موضوع هم ده کېدای شي تاسې باندې ښه ونه لګي، زه هم ځینې پوښتنې مجبوراً باید وکړم. دا د ملتپالو سیاستونه په دې اوس وخت کې که هر خواته دي، اوس کوزه پښتونخوا کې دي، جنوبي پښتونخوا کې دي، نوي نوي سیاستونه رامنځته شول. که ناکامې بولو دا به ناروا وي، که ناکامې ونه بولو نو هم یو څه خبره شته دی. ولې دوی په پارلماني ټاکنو کې چې ډېر تمرکز هم پرې کوي، تاسې هم پرې کوئ، دوی ماتېږي. 1930 کې باچا خان کامیابېده، 2008 کې تاسې کامیابېدئ، اوس څوک دوی ته یوه رایه داسې په اسانۍ نه ورکوي. زه داسې دې موضوعونو باندې به دلته کې به خبرې فلحال په دې به ونه کړو. موږ به دلته کې په دې مسلو باندې دلته کې چې خپلو دوستانو سره خبرې کوو، دا بحث کوو ورسره ضرور. زما خیال کې دې نه څه نه جوړېږي چې موږ وایو چې هغې کې دا د خبرې دی او هغې وایي چې داسې دی او موږ په دې باندې سره ټول وخت تېر کړو. د هغې لپاره دلته مؤثره طریقه شته چې خلکو ته موږ وضاحت وکړو چې دا ولې کېږي داسې. زه باید پوه پرې نه شم که ما ته به بیا ټلیفون باندې وایي. تاسو پوهېږئ هلته اروپا نه که تاسو نشر کوئ نو داسې دلته په هغې دومره خلک پوه نه شي که نه. استفاده دی چې یو مناظره به جوړه شي. مناظرې چې دي موږ مباحثه باید وکړو که نه مناظره باید ونه کړو. صحیح ده. خو داسې فکر نه کوئ چې د پاکستان ریاست د پښتنو د پارلماني سیاست د کامیابېدو مخه نیسي؟ بالکل یې نیسي. پاکستان حکومت یې نیسي. بالکل پاکستان حکومت دا ټول انجینري تاسو ګورئ. اوس مثلا دا پی ټي آی والا چې دی دوی په پنجاب کې دې ته مخه ونیوه، پښتونخوا کې دې ته مخه ونه نیوه. دا ځکه ونه نیوه چې دوی غوښتل چې پښتونخوا او محسن داور هم پرې نه ښوده که نه، کامیاب شوی پرې نه ښودو. محسن داور خو خود نه پرېښودو.
یعنی خو شکر دې چې ژوندې پاتې شو هغه وجلو خو بس دې پورې خبره کوم چې هغه یعنی دلته کې مليګرا ګوندونو خپل مشکلات مو خو هغه هم نه پریدي مليګرای پریدي نه ګوره پاکستاني جنرالانو خپل فکر دا دی چې خطر طالبان نه دي خطر د خلک چې دځي کې ټوپک مار دا نه دي خطر هغه وای دا به سم جوړ بشي هغه وای چې خطر چې دا هغه بلوچ او پښتون مليګرای ده او دا په هیڅ قیمت هغه نه پریدي نو د باچا خان اخري روزه پورې موږ څه کوي ته وایو چې د باچا خان ته اخري روزه پورې هغه وای چې دا خاين دي نو چې هغه تاسو ته خووي نو به هغه نه خوشاله کیږي کما چې د بیا تاسو خپل لار خطا شوی تاسو نو لہذا پاکستان کې مليګرای چې موږ کوو نو دا یو همیشه سخت لار وي او باید چې موږ ته اماده اوسو دلته کې کله هم په اواره لار مزل نه خبره ده خټک صاحب کله چې پاکستان ریاست ما پارلماني سیاست کې کامیابیدو ته نه پریدي ګوند پرمختګ ته نه پریدي تاسو باندې بیل نیوکې دي بندیزونه دي په محسن داوړ باندې بیل نیوکې دي په دغه باندې بیل نیوکې او بندیزونه دي منظور پښتین باندې بیا خو د منظور پښتین دا خبره داسې لږه صحیح نه ښکاري چې هغه وایي چې زه پارلماني سیاست نه کوم دوی سره که زه وکړم نو کم تر کمه ما پاکستان په رسمیت پې منلی ما باندې به منلی نو زه ولې دا کار وکړم ارزه ده که نه چې اصل کې موږ خو دا خبرې خو څوک چې پرون یعنې لږ وخت سیاست شروع کړي موږ خو 100 کاله مبارزې او تاریخ لرو که نه دا د ووټ حق موږ ډېر په مشکله اخیستی دی نو دې کې دا ویل په ځان باندې لارې نه دي بندول پکار ګوندونه داسې هم کولی شي چې یو انتخاب دوه انتخابات مقاطعه وکړي او دریم کې برخه واخلي او څلورم کې بیا پاڅون مزاحمت نورې لارې اختیار کړي احتساب خلکو راپارول نو لہذا دا غوړه کول چې د پارلماني سیاست چې دی دا به یو پښتني پاتې شوی ډېرې خوږې خبرې دی او الله سپدیا پس نورې وادي لرم نو هغه ځکه تاسو نه اجازه واغستو صحیح ده ډېره زیاته مننه